الله رب العزت انسانانو ته د ژوند کولو حق ورکړی دی. ولې په دې کې داسې اشخاص وي چې د ځینو انسانانو ژوند ورتنګوي او په خپل واک کې دغو ژوند اخلي. دا هغه اشخاص دي چې په انسانانو باندې هیڅ رحم نه کوي او همیشه د دوی په سر باندې لوبې کوي او دا خرڅوي. په تیر 20 کلنه دوره کې زموږ د افغانانو په سر باندې ځینې هغو نجسو چهرو لوبې وکړې، معاملې وکړې چې نن بیا هم راځي د افغانانو د بدبختۍ لپاره مظاهرې او کار کوي. همدغه افغانانو همدغه پخواني ځواکونه و چې د دوی په خولو باندې او د دوی لپاره قسم قسم قربانۍ ورکړې. خپل بدنونه په ګوټ او مات کړل. د دې وطن لپاره د دوی په خولو باندې قسم قسم قربانیان ورکړې. ولې همدا اشخاص الله رب العزت نن د ملت ته رسوا کوي؟ دا د الله رب العزت شان دی او د هغه قدرت دی چې ځینې نجس چهرې یا ځینې منافقین چې ملت ته په سترګو کې خاورې شیني حتما الله رب العزت رسوا کوي. همدا اشخاص نن د افغانستان په هغه موضوع چې ایران سفارت یې دولت ته تسلیم کړی دی سخت خواشینی دی او مظاهره یې کړې ده. ولې د دوی د عمل دوی ته خیر ښکاري. الله رب العزت وایي ځینې انسانان به دوی د خیر لپاره کار کوي، هغه به د دوی په شر وي. ولې دا اقدام د دوی په شر باندې دی؟ د ملت ته رسوا شو چې دغه خبیث خلک دي چې نن د افغانستان په پیشرفت باندې دومره خفه دي او نشي زغملی. موږ همیشه په خپلو مسافرینو ورونو افغانانو باندې غږ کړی، راځئ د دې ملک د آبادۍ او سرفرازۍ لپاره په شریکه کار وکړو. راځئ هیڅ کله د دې مظلوم ملت لپاره د بدبختۍ فکر او سوچ مه کوئ. په الله یقین وکړئ د دوی ښېراوې او دعاوې دواړه قبلیږي. هغه اشخاصو چې د دې ملت ازار اخیستی دی هیڅ کله هغو ښه ورځ نه لیدلې او همیشه په ضلالت کې وخت تېروي. د ایران دولت نه تشکري کوم چې هغه سفارت چې زموږ مربوط او افغان دولت ته تسلیم کړی دی، همدارنګه ترکیه د نورو همسایګانو هم غواړو چې سفارتونه د افغانستان دولت ته حواله کړي ترڅو هلته زموږ هغه افغانان چې میشتي ځینې مشکلات لري کار ورته وکړی شو او د هغو مشکلات حل کړو. هغه افغان چې نیغ نیغ غږیږي او ځان ته افغان هم وایي او راځي پردۍ پیسې استعمالوي، کلدار استعمالوي، نو لطفا د کلدار نه لاس واخلئ، کلدار د استعمال نه لاس واخلئ، د دې راکړې ورکړې نه لاس واخلئ. هغه ملک حتما د شکست سره مخ کېږي، هغه قومونه حتما د شکست سره مخ کېږي چې هغه په خپل ملک کې پردۍ پیسې استعمالوي. په دې خبره به زما اقتصاد پوهان پوهېږي حتما. هغه اشخاص چې بیا هم د دې ویډیو نه بعد کلدار استعمالوي د دوی نه باید تذکره واخیستل شي، ډایرکټ ډیپورټ شي. ډایرکټ ډیپورټ شي ځکه دا د دې ملک نه دی، دا د هغې ملک دی او د دې د ډیپورټ لپاره بیا موږ تاسو قسم موټرې دي کوماز په کوماز ډالۍ کې بس انتقالوي او خو وراړوي. نو په محترم افغانانو باندې غږ کوم د خپل افغاني هویت لپاره کار وکړي، د خپلې پیسې لپاره کار وکړي او په دې راکړه ورکړه وکړي. په ځوانانو باندې غږ کوم راځئ دا ملک او دا ولس تاسو ته محتاج دی او تاسو ته ضرورت لري. ځینې افواهات دي چې اندازما او ته افغانان پخښوي، ولې د څو روپیو په مقابل کې به کار کوي. د دونه هم غوښتنه کوو راځئ قسم په الله د دې ملت او د دې ځورېدلي ملت نور ازار ما اخلئ. قسم په الله همدا کونډې همدا یتیمان چې تاسو ته ازار وکړي یعنی ټول عمر به د ضلالت سره مخ او د داسې نجسو چهرو نه به مکمل لاس اخلو چې هغه دا وطن د بربادي طرف ته بیایي او کشوي. د خپل رایش لپاره دا وطن استعمالوي، د آرایشو سرخیانو لپاره دا ملت استعمالوي، د خپلو نیکټایانو لپاره دا ملت خرڅوي، دا وطن خرڅوي، د خپلو بوټانو لپاره، د خپلو موبایلونو لپاره دا ولد د دې ملت باندې معاملې کوي، په دې وطن باندې معاملې کوي. راځئ په لوڅو پښو باندې په وچه ډوډۍ باندې د دې وطن آبادۍ لپاره کار وکړو. همدا ځوانان به کوي، همدا غیرتي ځوانان به کوي، همدا غیرتي مسافرین به کوي. که د تیر دولت دی که اوسني دولت دی د دې وطن د آبادۍ لپاره به کلک هوډ ساتو او کار به کوو. الله رب العزت مو خوشحاله، سلامات او سرفراز لره. السلام علیکم ورحمت الله.